حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د ملګرتیا یو عجبه شو اصول بیانوي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله ستا د یو چا سره تعلق وي، ملګرتیا دی وي، انډیوالي دی وي، محبت دی وي، نو بیا به د هغه نه دا پوښتنه نه کوې چې زما محبت ستا په زړه کې ستا او که نه، زما مینه ستا په زړه کې ستا او که نه، دا پوښتنه به نه کوې. که چیرې ستا په زړه کې د ده مینه وه، ستا په زړه کې د ده محبت و، نو د ده په زړه کې به ستا مینه او محبت خامخا دا د ملګرتیا اصول دی. او نن زمانې خو چې کوم ملګرتیا او انډیوالي دي، روزانه ترازو په لاس کې، دا ټول د مفادات په خاطر دا د الله لپاره نه دي، دا د مسلمانۍ او د اخوت په خاطر نه دي، د ورورګروۍ په خاطر نه دي، دا ټول د لالچ په خاطر دي، دا ټول د طمع په خاطر دي. ځکه ما او تا هره ورځ په خپل ملګري پسې ترازو ګرځو، هره ورځ یې تلو، که چیرې یو ورځ د خطا وسول بیا ما او تا پر ده باندې رقم شکوک لرو، اعتراضات کو چې دا نو ما فکر ته زما سره نه برابر. او دویمه خبره ده، د ملګرتیا دویم اصول حضرت سفیان ثوری رحم الله بیانوي. هغه وایي که چیرې ستا ملګري ستا د طبیعت خلاف کار وکړي، چې هغه تا بد بلي، تا ته خوند نه درکوي، یا د ده په خاطر باندې چې د ده اخروي تاوان اخرتي تاوان یې ګناه یې وکړل، یا داسې عمل وکړي چې هغه ستا د ملګرتیا یا ستا د انډوالۍ خلاف و، باید داسې نه وای سوی. که تا غږ نه ورته وکړي، ورسره خندل دي، دا ملګرتیا نه ده، دا منافقت دی، دا ملګرتیا نه ده، دا ملګرتیا د خدای دپاره نه ده، دا انډیوالي د الله دپاره نه ده، دا انډیوالي دا د مفاد په خاطر ده. که د مفاد په خاطر نه وای، تا د ده پر بدو باندې سترګه نه پټول، تا د ده پر بدو باندې د خندا اثرات نه ښکاره کول، تا د ده پر بدو باندې د رضا او خوشحالي اثرات نه ښکاره کول، خامخا به تا ده ته ویله چې انډیواله دا کار دی بد دی، دا ستا یا اخروي تاوان دی یا دا د انډیوالۍ خلاف دی. دا چې ته غږ نه کوې، دا چې ته غږ نه کوې او یا څه نه ورته وایه، او یا د ده پر بدو کارو باندې ورته خاندې، د ده پر داسې کار چې هغه د انډیوالۍ او د دوستۍ خلاف ته پر خاندې، په دې پوه سه چې دا ملګرتیا ته د الله دپاره نه کوې، دا ملګرتیا د مسلمانۍ ملګرتیا نه ده، دا د منافقت ده، دا ته یو تمه و لالچ لرې. ګورې اسلام عجبه دی، زموږ اکابرینو د انسان د ژوند هر قسم اصول بیان کړي او دا دي د هغه رقم. نن زمانې اکثره ملګرتیا، اکثره انډیوالي او تعلقات دا د یو مفاد په خاطر دی. که یو پیسهدار سره څوک تعلق ساتي په دې خاطر چې بانډار ګرم دی، خوراک او چشاک پر بل چا دی، زه ورځم د دې په خاطر باندې، د دې په خاطر نه چې دا زما مسلمان ورور دی، زما باید دته اخروي یا دنیوي فایده ورسېږي، زما دا شناخ او تعلق باید د الله دپاره سي کنه، لیکن دا نه دی. ابو هريره رضی الله عنه یو عجیبه روایت دی، اسلام کې ماشاءالله الحمدلله د هر شي اصول سته. ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې د قیامت په ورځ باندې به یو کس د الله حضور ته پیش سي، الله پاک جل جلاله ورته وفرمای چې زما بنده، تا یو وخت د یو چا سره ملګرتیا، قرابت و شناخ انډیوالي یوازې زما د رضا په خاطر کړی، نه دی تمه درلوده، نه دی لالچ درلودی، نه دی غرض درلودی، نه دی عوض مطلب و، یوازې د زما د رضا په خاطر کړی چې زه تا هغه ته حواله کړم او تا جنت ته ورسې. د دې حدیث ته دا معلوم سو چې د نیک خلکو صحبت د الله د رضا په خاطر باندې کول، د نیک انسانانو سره مینه د الله د رضا په خاطر کول. ستا د یو سخي سړي سره مینه تا ته یوه ذره ګټه نه رسېږي، تا ته یوه ذره منفعت نه دی رسېدلی، خو ستا په زړه کې مینه لري،
ستا په زړه کې ځای لري، ته ورسره مینه لرې، واجه سره د ده په دغه نیک عمل باندې دې ته وایي د الله د رضا دپاره محبت، الحب فی الله. یو انسان دی تا ته هېڅ ضرر نه دی رسولی، تا ته هېڅ مشکل نه دی رسولی، لیکن ظالم دی، خلکو ته ضرر رسي، ستا د ده د دغه عمل په وجه باندې د ده سر نه لګېږي. دې ته وایي البغض فی الله، د الله په خاطر د یو چا سره دشمني کول، بد وړل. لهذا ملګرتیا باید د اصول مطابق وي. زموږ د زمانې ملګرتیاوې انډیوالي دا ټول د مفاد په خاطر دی، که ټول نه اکثر خامخا دی. یو لالچ پکښې تاسو نه وینئ، انډیوال راولاړ شوي بل انډیوال یې وژلی، انډیوال راولاړ شوي بل انډیوال غاړې پرې کړي، انډیوال راولاړ شوي د بل انډیوال عزت یې پایماله کړي، انډیوال راولاړ شوي د بل انډیوال مال یې وړی، انډیوال راولاړ شوي د بل انډیوال ته دسیسې جوړې، د ده د مال، د ده د موټر په باره کې، د ده د ژوند په باره کې، د ده د قتل په باره کې دسیسې جوړې. د مینه نه ده. انسان چې یو انډیوالي کوي باید ښه سوچ وکړي، د ده هر عادات تلاش کړي، او که چیرې دا کس نیک سړی و، صالح سړی و، باید هغه سره ملګرتیا وکړي. که نیک صالح نه و د ملګرتیا څخه لاس واخلي.